سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان اتلان به نن د افغانستان پر مهال 6 بجې د هندوستان پر وړاندې درېیمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ 2 شل اوریزې لوبې ترسره شوې دي چې هغه دواړې لوبې هندوستان لوبډلې ګټلې دي او افغانستان ته یې سترې ماتې ورکړې دي. افغان لوبډلې په دغه 3 شل اوریزو نړیوالو لوبو کې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې. که څه هم افغان لوبډلې ماتې وخوړلې، خو د هندوستان لوبډله هم ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده. په خپل کور کې ډېرو زورورو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. تاسو وګورئ چې د 2023م نړیوال جام د هندوستان په کوربتوب ترسره کېدی. د هندوستان لوبډله ډېره قوي او پیاوړې لوبډله وه. د هېڅ لوبډلې څخه ماته نه وخوړله، یوازې په فاینل لوبه کې د اسټرالیا لوبډلې څخه ماته وخوړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د هندوستان پر وړاندې کوم شل اوریزه 50 اوریزه سیریز نه و ترسره کړی. دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ ملي لوبډلې شل اوریزه سیریز د هندوستان سره ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به په درېیمه وروستۍ سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې خپل بخت ازموي او د لوبو ډګر ته به کښته کېږي. ستاسو په نظر نننۍ سیالۍ به څوک وګټي؟ دعاګانې کوئ چې دا وروستۍ سیالۍ افغانستان وګټي او خوشحالي د افغانانو په برخه شي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که د کرکټ په اړه باندې تازه او مهم معلومات غواړئ نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.